الله دې رحم وکړي زموږ په دې ډېرو مولیانو باندې الله دې ورته هدایت وکړي چې د دې قسمه مجالسو نه موږ محرومه کړي وو او زموږ عوام ټول عمر تاویلې ماویلې بیان شوي دي ټول عمر د بزرګانو قصې بیان شوي ټول عمر کراماتونه بیان شوي ټول عمر چې دی زموږ مذهب دا دی او د هغوی مذهب دا دی او ستاسو مذهب جدا دی او د سعودي عرب مذهب جدا دی او د پاکستان هغه جدا دی د انډیا هغه جدا دی ټول عمر دا قصې بیان شوي یو خطبه هغه هم روټیني خطبه و چې څه پکې وي او څه ونه وي عوامو د دین هغه ډېرو عوامو د دین هغه خوند نه دی څه کلی کنې چې صحیح معنو سره دین بیان شي که نه دا زه منم نه چې صحیح دین دی بیان شي او یو سړی دی په توجه واوري او دا دی په هغه اثر نه کوي دا زه نه منم قرآن او حدیث خو زړه ته کوزېږي او په سړي باندې اثر کوي او دا خوږې خوږې خبرې دا خواږه حدیثونه څومره خوند کوي امام بخاري د خپل شاګرد سره ناست او هغه شاګرد ته حدیثونه نقل کول یې زده کولی دي نو ډېر ناوخته شو نو استاد خو په شاګرد پوهېږي چې دی اوس ستړی شو نو پوه شو پې چې دی اوس ستړی شوی د هغوی داسې نه و چې ګنټه کې به ستړی کېدو یا نیمه ګنټه کې ستاسو دا خیال چې نیمه ګنټه به د امام بخاري نه خبرې اورېدلې بیا ستړی شوی چېرته سم ډېر وخت ناست چې ستړی شو نو امام بخاري ورته بیا ده وویل یو خبره یاده کړه خلک د سرو زرو سره وخت تېروي د سپینو زرو سره تېروي څوک یې د دینار او د درهم سره تېروي څوک په بازارونو کې ګرځي څوک څه کوي څوک څه کوي ما او تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره وخت تېروو نو پیغمبر خو وفات شوی صحابه کرام وفات شوي مطلب دا دی چې موږ د هغوی د خبرو سره دا خو تر و تازه خبرې دي نو د هغه جذبه ښه ډېره شوه دا خو موږ د صحابه کرامو خبرې اورو دا خو د پیغمبر خبرې دي په دې به څوک تنګ شي